دا حدیث په دوو حصو باندې مشتمل دی، توحید او د تسبیح اعلان، او بیا آخر کې ذاتی دعا. صرف څو لفظونه چې ټول ژوند بدلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یو داسې حدیث باره کې خبرې کوو چې نه صرف سادگی ښیي بلکې ایمان، توحید او د دعا جوړتیا هم بیانوي. دا حدیث د یو صحابي رسول حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نه روایت دی او په صحیح مسلم کې راغلی دی. دا واقعیت یو عام دیهاتی سړي باره کې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او یو څو کلمو درخواست ورته وکړو. دا کلمې نه صرف د الله توحید او تسبیح دي بلکې ډیر جامع دعا هم ده چې د ژوند هر اړخ او هر حصې ته شامل ده. دا حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی چې د 10 مبشرون دي، یعنی هغه 10 صحابه چې جنت زیر ورته په دنیا کې ورکړی شوی. هغه یو ډیر لوی صحابي او د فارس یعنی د ایران فاتح هم بلل کېږي. د اسلام په شروع ورځو کې خلک د مختلفو ځایونو نه راتلل. یو دیهاتی عرب چې شاید لږ لوستونکی هم نه و، نبی علیه صلات وسلام ته راغی او د هغه دا سوال هم ډېر ساده و. وی ما ته یو څو کلمې وښایه چې زه همیشه ویم. دا سوال نن هم زمونږ د ډېرو خلکو سوال دی. مونږ اوږدې دعاګانې نشو یادولی، خو د الله سره تعلق ضرور غواړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا کلمې وایه: لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العظیم الحکیم. بیا هغه دیهاتی وی دا خو زما د رب تعریف دی، زما د پاره پکې څه دي؟ نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل دا وایه: اللهم اغفر لی ورحمنی واهدنی ورزقنی وعافنی. یعنی د الله نه په غیر بل هیڅوک معبود اله نشته، هغه یوازې دی، د هغه هیڅوک شریک نشته. الله تر هغه څه ډیر لوی دی، ټول تعریفونه الله لدی. الله پاک دی چې د ټولو جهانونو رب دی، هیڅ زورور او طاقت په هغه باندې بل نشته مګر د الله له طرف نه چې ډیر لوی او حکمت والا دی. ای الله ما وبخه، ما رحم وکړه، ما ته هدایت راکا، ما ته رزق راکا او ما ته عافیت راکا. راځئ اوس دا حدیث قدم په قدم وپیژنو او زده کړو. دا حدیث 2 حصې لري، یو د توحید او د تسبیح اعلان او بل ذاتی دعا. اولنۍ حصه کې توحید او تسبیح، دا کلمې د الله یووالی او صفاتو اعلان دی. لا اله الا الله وحده لا شریک له، دا د توحید کلمه ده. په دې موږ اعلان کوو چې الله یو دی، شریک نه لري، د اسلام بنیاد دی او موږ شرک نه بچ ساتي. الله اکبر کبیره، یعنی الله تر هغه څه لوی دی. کبیرن، دا ښایي چې د الله تعالی لویوالی ډیر زیات دی. دا موږ ته یاداش راکوي چې دنیا کې هیڅ شی د الله نه لوی نه دی. والحمد لله کثیرا، یعنی د الله ډیر زیات شکر، دا منګه شکر گزار جوړوي او د نعمتونو احساس راکوي. سبحان الله رب العالمین، یعنی الله پاک دی او د هغه ټول جهانونو رب دی. دا منګ ته د الله پاکیزګي او د کائنات خالق یاد راکوي. لا حول ولا قوة الا بالله العظیم الحکیم، دا د توکل کلمه ده، یعنی هیڅ طاقت بدلون نشته مگر الله پاک په اراده. دا موږ ته ښیي چې زموږ زور د الله سره تړلی دی، نه د ځان سره. دا کلمې زړه ته سکون ورکوي او شیطان لرې کوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې دا کلمې د جنت د خزانو نه دي. دویمه حصه جامع دعا ده. دیهاتی وی دا خو د الله تعریف شو، زما د پاره پکې څه دي؟ نبی علیه صلات وسلام لنډ خو ډیر جامع دعا ورته وښودله. اللهم اغفر لی، ای الله ما وبخه، د تیرو ګناهونو د پاره ده. ورحمنی، په ما رحم وکړه.
دا د حال د پاره شوه. وحدینی ما ته هدایت راکړه دا د مستقبل د پاره ده. ورزقنی او ما ته رزق راکړه. رزق کې پیسې، صحت، علم، اولاد هر څه شامل دي. وعافنی ما ته عافیت راکا، یعنی د مرض، غم او د فتنو نه حفاظت. دا دعا 5 کلمې لري او ټول ژوند پکې راځي. ماضی مغفرت، حال رحمت او عافیت، مستقبل هدایت او ضرورتونه رزق. دا یو مکمل پیکج دی. اسلام سادگی خوښوي. یو عام دیهاتی هم ترې نه فایده اخلي. اوږدې دعاګانې ضروري نه دي، د زړه نه خو یو څو لفظونه کافي دي. دا حدیث موږ ته ښیي چې اول د الله تعریف کوئ، بیا په خپله حاجت غواړئ. دا دعا لنډه ده او ډیره جامع ده. نن مصروف ژوند دپاره ډیر مناسبه ده. د مانځه نه پس، د اوده کېدو نه مخکې یا په سفر کې. که دا کلمې په ژوند کې شاملې کړې نو ګناهونه معاف کېږي، رزق کې برکت راځي او زړه ته سکون میلاویږي. هر ورځ لږ تر لږه 10 ځله دا وایئ، په خپلو ماشومانو ته یې هم وښایئ، ایمان پې تازه کوي. که ته دا کلمې په خپل ژوند کې شاملې کړې نو په خپله به وګوري چې الله ستا ژوند څنګه بدلوي. نن نه یې شروع کړئ. سهار چې پاڅئ او شپې چې اوده کېږئ دا دعا وایئ. الله فرمایي ما وبلئ زه به جواب درکړم. سورې غافر کې الله جل جلاله ذکر کړي دي. دا دعا ستا ژوند ټول مشکلات ختمولی شي. مغفرت ماضی، رحمت حال محفوظ شو، هدایت مستقبل روښانه، رزق ضرورت پوره شو، عافیت سکون ته میلاو شو. الله دې مونږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. آمین.